په دې ویډیو کې مونږ غواړو چې د الجبري معادلو یو څه نور مثالونه هم کار وکړو. په لومړي مثال کې مونږ داسې یو معادله لرو چې یوې پر درې جمع A دا مساوي کیږي له 15 پر درې سره. دا یو الجبري معادله ده. دلته موږ یو متحول لرو یا یو مجهول لرو چې دا باید پیدا کړو. د دې پیدا کولو لپاره لومړی خو دا باید د مساواتو یو خواته وي چې دلته دا تیار د مساواتو کیڼ خواته ده او وروسته له ده دا باید دلته یوازې پاتې سي، یعنې دا یو پر درې له منځه لاړ سي چې موږ وکولی سو دا A پیدا کړو. نو د ده لپاره چې موږ وکولی سو چې A یوازې کړو، موږ باید دا یو پر درې له منځه ویسو. نو د ده لپاره چې دا یو پر درې له منځه لاړ سي موږ دا منفي یو پر درې کوو. که چېرته موږ د مساواتو یو خوا منفي یو پر درې کوو نو دې خوا دا بیا مساوات نه پاتې کیږي، حتما د کې توپیر راځي. نو موږ باید د مساوات دا بله خوا هم منفي یو پر درې کوو، دا هم منفي یو پر درې. اوس دا مساوي کیږي، دا خو مثبت یو پر درې له دې منفي یو پر درې سره خلاصیږي، دلته پاتې کیږي A. نو دا مساوي کیږي له 15 پر درې منفي یو پر درې. سي A مساوي کیږي له دلته مخرجونه سره ورته دي، نو له مخرجونه یو مخرج نیول کیږي او صورتونه منفي کیږي. 15 نه سي یو لاړ سي دا هم 4. A مساوي سره 4 پر درې سره. همداسې راځو یو بل مثال هم کار کوو. په دې مثال کې موږ داسې یو افاده لرو چې که منفي 8 دا مساوي کیږي له 11.8 سره. دا هم د تیرې معادلې په څیر دلته باید موږ دا که یوازې کړو. د دې لپاره چې موږ دا یوازې کړو موږ باید د مساواتو دواړو خواو سره 8 جمع کړو چې دا منفي 8 له منځه لاړ سي. نو د مساواتو دا خوا هم 8 جمع کوو، دا مثبت 8 او د مساوات دا خوا هم 8 جمع کوو چې دا مساوي کیږي له دلته خو دا منفي 8 له دې مثبت 8 سره خلاصیږي. نو که مساوي کیږي له دا هم چې جمع کو 11 او 8 کیږي 19 اشاریه هم په خپل ځای پاتې کیږي 8. نو دلته که هم موږ پیدا کړو چې که مساوي کیږي له 19.8 سره. اوس راځئ چې همداسې یو بل مثال هم کار وکړو. په دې معادله کې موږ داسې لرو چې 15 پر 14 مساوي کیږي له T منفي 6 پر 14 سره. د دې معادلې توپیر له دا نورو معادلو سره دا ده چې دلته دغه مجهول د معادلې ښی خواته ده، دا کوم توپیر نه کوي، فقط باید د معادلې یو خواته وي. نو دلته هم موږ باید دا T یوازې کړو. د دې لپاره چې موږ T یوازې کړی سو موږ د معادلې دواړو خواو سره 6 پر 14 جمع کوو، دې خوا هم جمع 6 پر 14 او د مساواتو دې خوا هم جمع 6 پر 14. د دې لپاره چې دا T باید یوازې سي. دا مساوي کیږي له دلته لومړی دا منفي 6 پر 14 له دې مثبت 6 پر 14 سره خلاصیږي او دا هم داسې کیږي چې 15 پر 14 جمع 6 پر 14 دا مساوي کیږي له T سره. دلته هم مخرجونه سره ورته دي، مخرجونه یو مخرج نیول کیږي او دا صورتونه هم چې جمع سي 15 شپږ 11 دا مساوي کیږي له T سره. چې دا داسې هم لیکلی سو چې T مساوي کیږي له 11 پر 14 سره. نو دې معادله کې هم موږ T پیدا کړی چې T مساوي سو له 11 پر 14 سره.